صبر وکړه دا ویډیو بالکل وانړی که ته د پیغمبر نوم سره مینه کوې او دا دعوه کوې چې زه د پیغمبر په امت کې یم نو دا ویډیو مخې ته دومره شیر کړه چې د غونډې دنیا نن سبا په فیسبوک او په ټیک ټاک کې دا ویډیو ډېر زیات چلیږي وایي که چیرې مسلمان یې نو دا ویډیو مخته شیر کړه او که مسلمان نه یې نو پرېږده ایت الله بندگانانو تاسې د کم کتاب څخه دا خبره کوئ تاسې د کم اسلام کم شریعت څخه دا خبره کوئ یعنی که چیرې چا د الله نوم شیر نه کړي نو هغه مسلمان نه دی که چیرې چا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم شیر نه کړي دغه بیا د محمد امتی نه دی دا د خپل اکاونټ د فالوور زیاتولو لپاره دوی دغسې ویډیو جوړوي د محمد د قرآن او د اسلام په نامه باندې دوی فالوورز لایک کمنټ زیاتوي الله دې د دوی تبا کې سره د دوی د اکاونټو سره د دوی د فالوورز د الله بندگانانو د الله نوم قرآن حدیث دغه تاسې په دې باندې استعمالوي د دې لپاره دی او بیا خلک ورته لګیا شیر کوي د الله باندې لږ فکر ولې نه کوئ لعنت ور باندې ووایست پر دې خلکو باندې چې کم څوک دغه ویډیو شیر کوي کم څوک یې جوړوي دغه ویډیو شیر کوي چې دا د کومه کیسه په مخ راخیستې ده نو که چا شیر نه کړه هغه به مسلمان نه نو دا ویډیو شیر کول نه شیر کول دا د قرآن سره ثابته ده دا د قرآن آیات دی چې ته وایې چې بیا انسان مسلمان کېږي نه محمد امتي نه سي جوړېدلی لعنت پر وایست پر دغه کسانو باندې او د دې دغه ویډیو ور ریپورټ کوئ